تازه او جالب خبر. یو ځوان په نیمروز ولایت کې د کرونا وایرس د مخنیوي په پار یوه جالبه او ستره کارنامه وکړه. د دغه ځوان میړانې ته سلام دی. افغانستان دغسې زلمي خورا زیات لري، خو دلته د کار خلک د کار کولو مکلټوي. هر هغه چاته چې کار برابریږي نو نه یې سپموي. دلته داسې احساس لرونکي خلک هم شته چې د هیواد او د خلکو ورسره ډیر زیات غم دی. نیمروز ولایت کې یو ځوان خپل هوټل د کرونا وایرس د مریضانو لپاره وقف کړ. هغه خپل هوټل د عامه روغتیا ریاست په واک کې ورکړ او ویې ویل چې په بشپړه توګه به د هوټل دې ته آماده وي چې د کرونا وایرس مریضان پکې چیک او قرنطین کړل شي. څه هم لا تر اوسه پورې په نیمروز ولایت کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې نه دي، خو دغه ځوان وویل چې مخکې له مخکې باید دغه وایرس ته تدابیر نیول شوي وي او ده وویل چې عامه روغتیا ریاست کولی شي چې په آزاده توګه د له هوټل څخه استفاده وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تیره ورځ یوه بیړنۍ ناسته رابللې وه. د ارګ څخه په خپره شوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس غني د 28 ولایتونو له ولیانو سره د کرونا وایرس د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت جمهور رئیس محمد اشرف غني تیر ماسپښین د ویډیویي کنفرانس له لارې د 28 ولایتونو له ولیانو سره کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په دغه ویډیویي کنفرانس کې چې په ارګ کې جوړ شوی او په پیل کې د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پراختیا او بېوزلۍ راکمولو په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازی محمد یوسف غضنفر په خپلو خبرو کې وویل خصوصي سکتور سره یې متعاهدې غونډې لرلې دي او هوکړې ته رسېدلي یو چې یو خصوصي سکتور ولیانو سره په همغږۍ په بېلابېلو برخو کې کار وکړي. وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد سرور دانش وویل د هیواد په 34 ولایتونو کې د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر د ولیانو په رهبرۍ اضطراري کمیټې جوړې شوې دي. دوهم مرستیال امرالله صالح وویل د جمهور رئیس د فرمان په اساس ولیان مکلف دي چې د فرمان د احکامو مطابق اقدامات په 10 ورځو کې تطبیق کړي. هغه زیاته کړه د پیښو له کوټ څخه 13 سلنه د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال او 20 سلنه د جمهوریت ریاست دوهم مرستیال ته لیږدول شوي دي ترڅو په اړینو واقعو کې د چټک ډول لازم اجراات ترسره شي. جمهور رئیس غني دې ته په اشاره چې ولیان د خطر په بېلابېلو حالاتو کې لازم آمادګي ولري وویل ټولو ولیانو ته صلاحیتونه ورکول شوي دي چې د څارنیز میکانیزم پر بنسټ لازم لګښتونه وکړي. جمهور رئیس غني د ټولو ولایتونو ولیانو ته لارښوونه وکړه چې د خپلو اړوند ولایتونو د خلکو د کرنیز پیداوار راپور ورکړي ترڅو د هغه په رڼا کې کروندګرو ته ډاډ ورکړل شي چې له محصولاتو یې لازم ملاتړ کیږي. جمهور رئیس وویل د هغو مالونو په اړه مو چې د ترانزیټي لارو څخه هیواد ته واردېږي لازم تدابیر نیول شوي دي.